بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي موږ ډېر وخت دلته په ایران کې اوسېږو، ډېر ملګري دي او دلته په مسجدو کې اذانونه ناوخته کېږي. د اهل تشیع د فقه چې کوم قانون دی، زموږ تر اذانو 15 دقیقې وروسته اذان کېږي. نو زموږ دپاره څه کول پکار دي؟ تر هغه اذانه انتظار وکړو که څنګه؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې رب جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتم الصیام الی اللیل. تاسې اتمام د روژو وکئ تر شپې، یعنې د صبح صادقه څخه تر ماښام کېدو پورې. ماښام کېدل کله دي؟ هغه مهال دی چې کله لمر ولوېدی او شپه را داخله سوه. نو د لمر لوېدو سره جغت او د شپې راختلو سره جغت تاسې خپلې روژې ماتې کړي. که څه هم د هغه مساجدو اذان نه وي سوی، دا د هغو مذهب دی، د هغو احکام دي، د دوی لپاره دی د استفاده ځینې کړي. تاسې حنفي مذهبه یاست، د حنفي مذهب د لمر لوېدو سره جغت د روژې ماتولو حکم کوي. همدا د حنفي مذهب د علماو تحقیق دی او تاسې په همدې مکلف یاست. نو لهذا تاسې د دې دپاره یا خپله د دې قطع کار واخلئ، یا په دې انټرنیټ کې بعضې نقشې را ډاونلوډ کړي چې د ارشار لپاره نقشه پکښې وي، هلته په هغه تصحیح کې حنفي مذهب ورکړي، خپله دقیقې و بجې درته ښیي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.